پخوا یوازې د پاکستاني غاړې له ګولیو د سر او ځان د بچ کېدو هڅې، خو اوس د یو بل لوی سرخوږي د ازمایښت سره مخ. دا ځل د ځمکنیو ښخ شویو ماینونو ویره، د سر د بایللو خطر هم شته. 21 کلن آغا محمد کابو یوه میاشت وړاندې د ډیورنډ کرښې غاړې د پاکستاني ځواکونو ایښودل شوي ماین ښکاره شوی. هغه د دنګام د توفیلي اوسیدونکی اسداباد ته د مصنوعي غوړو د جوړېدو یو مرکز ته راغلی. غواړي مصنوعي پښه ولګوي. د هغه مهال په خپله سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په ښخ شوي ماین ور برابر شو چې څاروي یې څرول. دنګام د طبیلي اوسیدونکی یم، رقمزې ساتلي پاکستان پوځیانو ماینونه ایښودلي، زما خپل ډوبل شو. تازه پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ پولې دې غاړې د انګام ولسوالۍ کې په 300 مترۍ کې د پرسونل ضد ماینونه ښخ کړي. د دې سیمې د خلکو ژوند که پخوا پاکستاني ځواکونو توغندیزو بریدونو تریخ کړی و، خو تازه د ډیورنډ کرښې دې غاړې د جیش محمد البدر او لشکر طیبه په نوم وسلوالو ډلو نوو فعالیتونو خلک اندېښمن کړي. د دنګام اوسیدونکي د پاکستاني ځواکونو دې چارې اندېښمن کړي. وایي د ماینونو چاودېدو د سیمې ګڼ ځوانان ژوبل کړي او سلګونه څاروي هم له منځه تللي. پاکستان طرف ته هیڅ بم نشته، دلته بمونه پراته دي، زموږ د سرحدونو مالونه دي، پاس به د غرونو په غاړه باندې به باندې وي، هغه باندې و هغه زموږ مځکې هغه شړې پرتې دي د هغو د لاسه. پوستې د سیمې خاردار شاوخوا د جوړې شوي دي، هغه پوستې د دولت کېدای شي د پاکستان دولت یې، خو نوم به بل څه ایښودی که نه، هم د هغو دپاره دي چې د هغو ته کومه پیره وکړي او یا څوک ورنشي شي. نارینه انسانان چې کوم دي دا پکې ولې ځکه چې د کلینیک ته خو موږ یینو چې روزانه راوړي څه چل وشو، یاره بره غوا ختلې او بس مین پاڅول او خپته ولیدل او داسې وو د بزې پاڅېدلې، بزوګر چې کوم شپنکي د هغه پاڅېدله. د دنګام او ډیورنډ فرضي کرښې سره نږدې ولسوالۍ له شاوخوا 10 کالو راهیسې د پاکستاني غاړې د توپچي بریدونو هدف ګرځي. تازه له کرښې دې غاړې یو شمېر وسلوالو ډلو د پاکستاني حکومت په ملاتړ نوي مرکزونه جوړ کړي. د عامو خلکو ترڅنګ یې حکومتي چارواکي هم اندېښمن کړي دي. په دغه ساحه کې چې دوی کوم سیمه خاردار غځولی دی د پاکستاني نظامیانو لخوا نه، د هغه څه تقریبا 300-400 متره کې زموږ طرف ته دغه ساحه کې دوی ضد پرسونل ماینونه ښخ کړي دي. تر اوسه پاکستاني حکومت په دې اړه کوم رسمي نظر نه دی ورکړی او نه هم حکومت د پاکستان د هر ډول تحرکاتو او لاسوهنو په اړه غوڅ دریځ نیولی دی. قذافي مل، انعکاس راډیو تلویزیون، کونړ.